ډیر وخت وړاندې په یو ښکلي کلي کې خلک په امن او آرام ژوند کاوه. دا کلی د غرونو په لمن کې پروت و او د کلي شاوخوا یو لوی غر و چې په منځ کې یو لرغونی غار هم و. خلکو تل اورېدلي و چې په دې غار کې یو بلا اوسېږي کوم چې ټول ورته ششکوي. دا بلا د ورځې په وخت کې هیڅکله نه ښکارېده خو شپه کې به راوتل او د کلي خواته به ورځي. یو سپین ږیری سړی د خپلو وزو شمېر کول پیل کړل. هغه ولیدل چې یو وزه کمه شوې ده. هغه په ځان کې فکر وکړ شاید دا وزه په غرونو کې پاتې شوې وي او خپله کور ته نه راځي خو شپه وروسته ششکه بیا راځي یو وزه پورته کوي او د کلي خواته وړي. سپین ږیری ډېر ویره شو. هغه پوه شو چې دا کار یوازې اتفاق نه دی او پریکړه یې وکړه چې سبا شپه د وزو سره پاتې شي تر څو ګوري څه پیښیږي. کله چې شپه شوه سپین ږیری په پټه د وزو تر څنګ ناست و. هغه هر حرکت په دقت سره څارله. ناڅاپه ششکه راښکاره شو یو وزه پورته کړه او د تیاره لارې نه د کلي خواته روان شو. سپین ږیری دومره ویره شو چې منډه یې کړه او سهار خلکو ته دا پیښه بیان کړه. ټول خلک په ډار کې شول او پوه شول چې ششکه یوازې وزې نه بلکې خلک هم وړي. یوه شپه یو هلک د خپل دوست کور ته روان و چې ششکه په شا راڅرګند شو. هلک یې پورته کړ او بیا نه ښکاره شو. هلک چیغې کولې خلک له خپلو کورونو بهر راوتل خو هلک نه و موندل شوی. دا پیښه ټول خلک لا نور هم ویرول. خلک په ګډه مشوره وکړه که موږ خاموش پاتې شو زموږ کلی به له منځه لاړ شي. باید د دې ششکې د ختمولو لاره پیدا کړو. هغوی پریکړه وکړه چې د یوه حکیم سپین ږیري ملا سره مشوره وکړي څوک چې په غرونو کې ژوند کوي او د ششکې د ختمولو علم لري. سبا خلک د هغه سپین ږیري ملا سره ولیدل او ټول پیښه ورته بیان کړه. سپین ږیري ویل زه حل لرم خو تاسو باید زما شرط ومنئ. خلک ژمنه وکړه یوازې غواړي چې له ششکې خلاص شي. سپین ږیری د خلکو سره د ششکې غار ته لاړ. هلته ټول خلک په غور سره ناست و. دعا وکړه یا الله موږ له دې ششکې څخه خلاص کړه. سپین ږیری څو تعویذونه ځای پر ځای کړل دعوې وکړې او ورو ورو غار ته یې بندیز ولګاوه. هغه خلکو ته ویل اوس دې غار ته هیڅوک رانشي ششکه به بیا ستاسو کلي ته نه راشي. خلک خوشحال خپل کلي ته راستنېدل. سبا خلک په خوشحالۍ خپلې ورځنۍ چارې ترسره کولې او د کلي ژوند بیا په امن او آرام تېرېده. د کلي خلک نور هیڅکله د ششکې له ویرې نه ویره نه لرله او خپل ژوند په خوشحالۍ سره تېر کړ. دا کیسه همدلته پای ته رسېږي. که تاسو ته کیسه خوښه شوې نو حتما لایک وکړئ او خپل دوستانو سره یې شریک کړئ. الله حافظ.